چې د دې مطلب دا دی چې روزه زمو د بنده په منځ کې راز دی، کدی پټه ساتي نو دا د ټول مخلوق نه پټه ساتل شي، بل عبادت نه پټیږي او روزه پټیږي. تو اوس اودس کوي، غسلخانې ته ننوتلی او یو ګوټ اوبه وڅکي، دا قرآن مجید اوچت یو ګوټ اوبه وڅکي نو چاته پته لګي چې د کوجه ده که د روزه ده؟ نه که ته یو ګوټ اوبه وڅکي نو بندیانو کې یو تنوم نه پوهېږي چې د نن کوجه ده او د روزه نشته. نو دا روزه د بنده او د الله په منځ کې یو راز دی. نو ځکه الله وی روزه ما دپاره ده او د روزې بدله به زه ورکوم، دا ما دپاره ده، دا زما او د بنده یو راز دی. نو زمونږ د پرون نه د الله سره د راز ورځې شروع شولې، د پرون نه زمونږ د الله سره یو راز شروع شو، دا راز به برقرار ساتو، دا د الله سره یو راز دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی للصائم فرحتان، الله وی روزدار لما دو خوشحالی تیاری کړي دي، دو خوشحالی دا راز پراز کې اوساتئ، ما دو خوشحالی تیاری کړي دي. یو خوشحالی ماښام د روزه ماتي په ټیم کې میلاویږي چې سړي ټوله ورځ روزه او د ماښام وخت داخل شي د الله حکم وشي. دا د ماښام وخت نه دی، دا د الله حکم دی. بس د الله حکم وشي په غونډه دنیا کې مسلمانان خوراک تلاس کی. یو دا څومره غټه خوشحالي ده په ټوله دنیا کې چې څومره مسلمانات دي هغه خوراک تلاس کی، ټوله ورځ روزه یې په دغه ټیم لاس کې خوراک. نو دا څومره خوشحالي رالاله. نو یوه خوشحالي په وخت د روزه ماتي کې ده، او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه، الله وی چې کله دا بنده زما سره ملاقات کی، چې ما سره میلو شي، نو یوه خوشحالي هغه ټیم ده او یوه دا ده. نو پر روزه یوه خوشحالي الله راکړي او یوه خوشحالي عند لقاء ربه، چې کله د خپل رب سره ملاقات وشي نو دویمه خوشحالي به هغه وخت کې ده، هغه خوشحالي ده. نو روزه یو عظیم عبادت دی، ډیر عظیم او لوی عبادت دی، ډیره د خوشحالۍ میاشت را باندې راغلی. دا د الله سره یو راز دی، تاسو ته به پته ولګي. راز ځکه دی چې کله سړی روزه ونیسي نو د معده خالی شي، نو د خولې نه بدبویي روانه شي. دا د معدې د خالی والي د وجې نه وي. نو حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي دغه بدبویي چې د روزهدار د خولې نه ځي دا ماته د مشکو نه زیاته محبوبه ده. ستا د خولې بدبویي او ماته د مشکو نه محبوبه ده، ځکه دا د معدې د خالي والي د وجې نه ده. او معده دې ځکه خالي ده چې خوراک نه کوي. خوراک ځکه نه کوي چې زما یو حکم دی چې کتب علیکم الصیام، ما روزه فرض کړي، خوراک به نه کوئ. بس دا د الله حکم ماته متوجه دی. اوس سوچو کوي په تمامي دنیا کې د مسلمانانو روزه ده، خوراک تو څوک نه لاس کوي، اوبه شته او ګوټ نه کوي، خوراک شته او نه یې کوي. وایي دا د الله حکم دی. نو الصوم لی وانا اجزي به، الله وایي د دې روزو بدله به زه درکوم. علما وایي د دې یو مطلب دا دی چې د نور اعمالو بدله به الله د فرشتو په لاس ورکي، او د روزې بدله به الله وایي زه خپله ورکم. روزه ما د پاره نیولې، دا زما سره یو راز و. دویم علما وایي الصوم لی وانا اجزا به. یو روایت داسې دی، نو د دې معنی بیا دا ده چې روزه ما د پاره ده او د روزې بدله زه یم، د روزې بدله زما ذات دی، زه به خپل ذات درکم د روزې بدله کې. نه یې خوشحاله روزتیانو، الله وی مال روزه نیسئ وانا اجزا به، او د روزې بدله زما ذات دی. څه مطلب دا دی چې ته ما د پاره روزه ونیسه او د روزې په بدله کې به درله زه خپل دیدار درکم، زه به دیدار درکم کنه، ما به ووینې په جنت کې د دې روزې په بدله کې. دا معمولی خبره نه ده، دا روزه زمونږ ده، په دې به د الله زیارت میلو شي.
چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده. په دې روجه خو الله نه میلاوي، په دې روجه د الله زیارت نه میلاویږي، د الله ملاقات نه میلاویږي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده. د سترګو روجه نشته دی، ټوله ورځ فیسبوک آک دی، په موبایل بربند تصویران کاته دي، نو د سترګو خو روجه نشته. نو لاړه روجه ډال دی، خو نبی علیه السلام وایي ماته یې نه کوي. ګورې دا ډال دی، په دې د شیطان سره مقابله کیږي، خو خیال کوئ ماته یې نه کوي. ګورې دا ماتیږي زمونږ نه، دروغ یې ماتوي، غیبت یې ماتوي، په دې بیا تر شیطان مقابله نشي کولی. نو د سترګو روجې لاړلې. اوله خبره دا ده چې زمونږ د سترګو روجه شي د نن نه، بس د نن نه پخوا به زه فیسبوک نه ګورم. دا د فیسبوک میاشت نه ده، دا د قرآن میاشت ده. جبریل امین به راغی په روجه کې، د امام الانبیا سره به د قرآن دور کو، د قرآن دور به کو، قرآن به لوستو. نو څنګه دور به کو؟ قرآن خو لا پوره نازل شوی نه و، نو علما وایي چې څومره به نازل شوی هغه به ورسره اړو. یا دا چې نه صلا نازل شوی نو خو ټول قرآن به ورسره دور کو، نو چا کم به نو نازل شوی هغه به بیا الله یې کو، ځکه به وروستو نازلېدو. خو په روجه کې به ورسره نبی علیه السلام او جبریل امین د قرآن دور کو، قرآن به یې لوستو. نو سترګې په قرآن باندې عادت کو په روجه کې. دا د موبایل نه بالکل واړو، ځوانانو سترګې واړو، دې قرآن ته یې داسې متوجه کو. دا د رمضان میاشت ده چې په دې خړېدلو سترګو قرآن ته ګوري، که تلاوت نم کوي خو چې ورته ګوري الله اجر درکوي. چې روجهدار یو سترګې په قرآن لګي. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وایي وی چې کله به د رمضان المبارک میاشت شروع شوله، زمونږ د کور زنانه به هرې زنانه به د کور د کار سره سره 1514 سپارې د قرآن کریم تلاوت کو د ورځې په یوه ورځ کې. ډوډۍ پخوي، 15 پارې د قرآن تلاوت کوي، پېشمني له تیارې کوي، 15 سپارې د قرآن تلاوت کوي. زنانه و څه شولې هغه زنانه سشولې چې داسې زنانه سړي له روژه ماتې تیاري، چې د ورځې 10 پارې د قرآن تلاوت کړي او ماښام سړي له روژه ماتې تیاري، چې دا زنانه سړي له پېشمنۍ تیاري چې 10 پارې قرآن لوستلی. څه شو هغه کورونه، څه شوې هغه زنانه، موبایل ورک کړل، هر څه د قرآن تلاوت ورک ورک. ځوانانو قرآن ته لاس کوي، بالکل د موبایل او فیسبوکونه او یوټوبونه احتراز وکړي، قرآن ته لاس کوي. دا د قرآن میاشت ده، دا د قرآن میاشت ده. نبی علیه السلام او جبریل امین به دور کو د قرآن. ای د قرآن حافظانو یو بل سره د قرآن دور کوئ، د قرآن دور کوئ، قرآن په مخه یو بل ته اوروئ. وی دا د دور میاشت ده. او جبریل امین به د نبی علیه السلام سره ډېر ډېر میلاوېدو، چې ډېر ډېر به ورسره میلاوېده، نو د نبی علیه السلام به ورسره سخاوت هم ډېر سیوا کېده. حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیه السلام به په روژه کې دومره سخي شو، دومره لکه دا تیزه هوا، دا تیزه هوا څنګه زر خورېږي، څومره خلقو ته نفع ورکوي، داسې به نبی علیه السلام دا نفع خوره کړله. د مال او د علم په دواړو کې به یې داسې سخاوت وکړو. د روژې میاشت د سخاوت میاشت ده، دا د قرآن میاشت ده، دا د غریبانانو د تپوس میاشت ده. دې کې سخاوت سیوا کوي، دې کې د قرآن تلاوت سیوا کوي، دې کې به قرآن لولو ځوانانو ښکلې ټوپۍ په سر کې او قرآنونو ته لاس کوي. چې مونځ کېږي کښېنئ قرآن ته. که ډېر نشئ کولی نو یوه عشره کې خو یو ختم وکئ. اولو لسو کې یو د قرآن ختم، منځنو لسو کې یو د قرآن ختم، اخیره عشره کې یو د قرآن ختم. نو چې د اختر په ورځ الله بدلي ورکوي، یوم الجائزه، د انعام ورځ را روانه ده، هغه د اختر ورځ ده. نو یا الله ته به نن انعامات تقسیموي، نو یا الله ما 3 پیرې قرآن ختم کړی و، یوه پیره ته راوکي او 3 پیرې داسې. یا الله زه نن په تمه یم چې الله تعالی د قرآن د ختم اجر درکوي، چې څومره اجر به. نو مونږ وایو اسانه روژه ده. څنګه اسانه ده؟ مړه وایي سحر ویده چې ماسپښین لمانځه له راپاسم، او چې ماسپښین ګرځم را ګرځم چې ماښام اذان شوي، ډېره ریلیکس مې روژه تېره کړله. وایي بس صحیح ده، د اختر په سهار په تمه اوسه، تا ته به د خوب اجر میلاویږي. د اختر په ورځ بدلې به الله ورکوي، نو ته به د خوب اجر غواړې، ته به د خوب اجر غواړې. دا د ځان ستړي کولو میاشت ده، ځان ستړی کوي، ستړی
دا څه خبره د ماسپخینه پورې ودی مروجه ډیره ریلیکس تیره شوله ریلیکس تیره نه شوله د الله د رحمت نه محروم شوي محرومه حدیث مبارک کې راځي بختور صحابه نبی علیہ السلام صحابه ته وی د جنت مختلفې دروازې دي کنه یو د صدقې